دلته موږ سره درې دانې تابع ګراف شوي دي. یو د اف تابع ده چې دی ګلابي رنګ کې ده، بله د جی تابع ده زرغون رنګ کې، او بله د اچ تابع ده چې دغه ټکي ټکي بانجاني رنګ کې دلته ګراف شوي ده. او دلته موږ سره درې دانې تابعګانو تعریفونه راکړل شوي دي، او موږ غواړو چې دغه تعریفونه له دې ګرافونو سره پرتله کړو، وګورو چې کوم یو د کوم یو ګراف لپاره تابع کیدای شي. نو تاسو کولی شئ چې ویډیو ودروئ او دې باندې خپله خواري وکړئ. نو دې لپاره موږ دوه طریقې لرو. لومړی دا چې دا هره افاده راواخلو، د دې ګراف جوړ کړو، او بیا راشو دلته د ګرافونو سره یې پرتله کړو، وګورو چې کوم ګراف له کوم سره سمون خوري. او دوهمه طریقه دا چې خپله راشو د ګرافونو کې د دې عمودي او افقي مجانبونه وګورو، او بیا راشو دا افادې وګورو چې کوم یو په همغه نقطو کې عمودي او افقي مجانبونه لري. نو راځو مونږ پیل کوو په دوهمه طریقه باندې، او لومړی به دغه د اف تابع ګراف وګورو. داسې ښکاري چې د اف تابع ګراف په دغه ځای کې چې اکس مساوي منفي 15 دی، دلته یو څه شی لري، یو عمودي مجانب لري. که چیرې دا مونږ داسې دې ته وګورو، دلته دا یو مجانب د دې اکس مساوي کیږي منفي 15 دی. او اوس راځو دا درې واړه افادې ګورو چې کوم یو پکې په منفي 15 کې عمودي مجانب لري. او دې لپاره چې یو افاده عمودي مجانب ولري، هغه باید په همغه نقطه کې تعریف شوی نه وي، او نه یوازې دا چې تعریف شوی نه وي، بلکې په همغه نقطه کې باید څه شوی عمودي مجانب ولري. یعنی یوازې هلته یوه نقطه‌ای غیر متمادیت موجود نه وي هلته، بلکې یو عمودي مجانب وي. نو راځو ګورو لومړی افاده. دلته ګورو چې اکس مساوي منفي 15 کې دا تعریف شوی ده، ځکه چې په کچېرې اکس مساوي منفي 15 شي، مخرج منفي 10 کېږي. نو دا وایو چې په منفي 15 کې دا څه شی ده تعریف لري. نو دا ځواب د دې اف تابع نه دی، یعنی د اف تابع ګراف افاده دا یوه نه ده. راځو دوهمې ته. دا افاده هم مخرج کې اکس مساوي اکس منفي 15 لري. نو کچېرې اکس مساوي منفي 15 شي، دلته بیا مخرج نه صفر کېږي، دا هم منفي 10 کېږي. نو وایو چې دا هم د اف تابع افاده د اف تابع ګراف لپاره افاده نه ده. درېمې افادې ته راځو. دلته ګورو چې د مخرج په منفي 15 سره صفر کېږي. نو داسې ښکاري چې دا یو کیدای شي چې د اف ګراف لپاره څه شی وي، د هغې تابع وي. نو راځو دلته دا ورته لیکو چې دا کیدای شي اف د اکس سره مساوي شي. خو راځو اوس پکې هغه پاتې نقطې ګورو. نو را به شو به ګورو د دې افقي مجانبونه. دلته داسې ښکاري چې د دې اف تابع ګراف لپاره هلته افقي مجانب هم شته دی. دلته که چیرې تاسې فکر وکړئ، دلته ګورو څومره چې د اکس قیمت لوړیږي، دا د مجانب ته څنګه کیږي، د افقي مجانب ته ورو ورو نږدې کیږي. کوم چې په څو کې دی، په یو کې دی. نو راځو ګورو چې اف اکس یو ته نږدې کیږي که نه. دلته که چیرې اکس قیمت ډېر لوی شي، ډېر زیات لوی شي، بې نهایت طرف ته روان شي، نو پوهېږو چې دا به مساوي کیږي. کله چې د اکس قیمتونه ډېر زیات لوی شي، نو 2 منفي 2 مثبت 15 پکې کوم خاص تغییر نشي راوستی، نو دا به د مجهول لوړ توانونه به یو بل باندې ویشو، نو دا به پاتې شي اکس پر اکس، او دا کیږي اکس پر اکس مساوي کیږي بیرته څو سره، یو سره. معنا دا چې دا غي افقي مجانب هم دی، دا هم پکې سم راغی. نو اوس راځو ګورو چې دا کله صفر کیږي. نو کله چې مخرج صفر شي، کله چې صورت صفر شي، دا ټول اف اکس ور سره صفر کیږي، او صورت کله صفر کیږي کله چې اکس مساوي 2 شي. دلته راځو ګورو چې اکس مساوي 2 کې د دې تابع ګراف هم څو دی، صفر دی. معنا دا چې درېمه نقطه ده، درېمه خبره د صفري نقطې هم پکې سمه ده. نو مونږ ویلی شو چې دا یوه افاده دا زموږ د اف اکس تابع کیدای شي. نو دا به په نښه کړو. راځو جی اکس ته. نو را به شو لومړی د دې عمودي مجانب وګورو. دلته داسې ښکاري چې د جی او اچ تابعګانو ګرافونه دواړه یو عمودي مجانب لري، او دواړو قیمت څو دی، دواړو قیمت دی 15 کې هم د جی ګراف او هم د اچ ګراف دواړه د دې دلته مجانب لري. نو افادو ته که وګورو داسې سمه هم ده، ځکه چې په دواړه افادې چې دي په اکس مساوي 15 کې د دې تعریف شوي، ځکه اکس چې 15 شي د دې مخرج هم صفر کیږي او د دې هم صفر کیږي. نو له دې نه خو دا معلومات نه کیږي چې کوم یو به د جی تابع وي. راځو افقي مجانبونه یې ګورو. نو که چیرې دلته وګورو د جی ګراف نه معلومیږي چې د جی ګراف افقي مجانب څو دی، وای مساوي کیږي منفي 2 سره. کله چې اکس قیمت ډیر لوی شي، نو د تابع ګراف څو ته نږدې کیږي، منفي 2 ته نږدې کیږي. همدارنګه که اکس منفي بې نهایت ته هم لاړ شي، نو وای مساوي کیږي یا وای نږدې کیږي منفي 2 ته. نو راځو دلته افادو کې ګورو چې افادو کې څه وایي. دلته که چیرې وګورو دا مونږ لیکلی شو چې دا مساوي کیږي، که چیرې دا 2 دې کې ضرب کړو دا به شي 2 اکس منفي
12 تقسیم پر x منفي 15. نو کله چې د x قیمتونه ډیر لوړ شي یا مثبت بې نهایت ته لاړ شي یا منفي بې نهایت ته لاړ شي نو موږ وایو چې دا بیا مساوي کیږي. دا دوه قیمتونه چې ثابت عددونه دي دا په کوم خاص تغیر نشي راوستی بیا به دا 2x پر x دې سره مساوي کیږي. نو چې 2x پر x سره او دا د کوم قیمتونو لپاره دا هغه قیمتونو لپاره چې په هغې کې x څنګه وي بې نهایت ته نږدې شي. دلته لیکلی شو چې x کوم خوا لاړ شي بې نهایت ته یعنی ډېر لوی شي. نو کله چې x بې نهایت ته لاړ شي دا به نږدې شي څو ته 2 ته. دلته ګورو چې د جی تابع افقي مجانب منفي 2 دی او دلته 2 پلاس راغی او که چیرې پام وکړو مونږه د h تابع افقي مجانب مونږ ته داسې ښکاري چې دا په څو کې دی په 2 کې دی. نو مونږ ویلی شو چې دغه لومړی افاده چې دا د جی h د x تابع کېدی شي h د x او دا مونږ معلومولی هم شو. ګورو چې دلته صورت کله صفر کیږي کله چې x مساوي شپږ شي نو دغه صورت صفر کیږي معنا ټول h x تابع قیمت صفر ته راځي او دلته ګورو چې د h x تابع قیمت دلته په شپږ x مساوي شپږو کې څو دی صفر دی. خو تاسو ښایي وایي چې دلته خو د جی تابع هم دلته صفر شوې ده خو دلته بیا بیرته هماغه د افقي مجانب خبر راځي چې کله افقي مجانب د دې ګورو نو کله چې x مثبت یا منفي بې نهایت ته رسیږي دلته موږ سره منفي 12 منفي 15 کوم خاص توپیر نه راولي نو چې x تابع تقریبا مساوي کیږي 2x پر x سره کوم چې بیرته مساوي کیږي له 2 سره یعنی 2 ته نږدې کیږي. پای کې راځو ګورو چې درېمه افاده چې دا دې ته یوازې همدا د جی x تابع پاتې شو. خو راځو ګورو چې دا سم دی که نه. دا به مساوي شي لیکو چې 12 منفي x 12 منفي 2x ځکه دواړو کې ضرب شو تقسیم پر x منفي 15. نو پوهېږو چې کله x نږدې کېږي څو ته x نږدې کېږي بې نهایت یا ډېر لویېږي نو دغه ثابت حدونه ترنه غورځېږي یوازې دغه د مجهول یا د متحول لوړ توانونه به موږ په یو بل باندې ویشو نو دا به مساوي شي منفي 2x پر x کوم چې مساوي کیږي یا نږدې کیږي منفي 2 ته او دلته موږ ولیدل چې د جی تابع افقي مجانب څو دی منفي 2 دی. نو موږ ویلی شو چې دا ځواب د دې سم دی.